دنیا والو د پاره د ځان نه لیونی مه جوړوه. د چا چې د باندې کم حق دی هغه ادا کوه، او څومره دنه کېږي د وس مطابق منډه وهه، خو ځان پسې لیونی کوه مه خپل ژوند خرابوه. دا بچي، دا ښځې، دا مور پلار، دا خپلوان، دا ګورې چې ته مړ شو یو څو ورځې غم دی بیا قصه ختمه ده. لکه څنګه چې زموږ مشران تللي دي او په موږ هېڅ تندر راونه ولیدو څه چل شوی دی. که ته زما نه دا تپوس وکړي چې زما د مرګ نه بعد به دنیا څنګه وي، نو زه د لنډ جواب در کوم چې ستا د مشرانو د مرګ نه بعد دنیا څنګه ده. ته به وایې چې روغ رمټه ده. نو دا کوم ته دي چې کوم دي چې خاص راغلی چې ستا د تلو نه بعد به دنیا ورانه شي. خو خوار هغه دی چې د دغه دنیا والو دپاره یې خپل دنیا او آخرت دواړه تباه او برباد کړو. هغه خوار دی. خپله دینداري کوه، خپل عبادات کوه، خپل رب راضي کوه، او چې د دنیا والو کوم په تا حق دی د وس مطابق د هغې د ادا کولو کوشش کوه. فقط خپل آخرت پې مه تباه کوه. مه پې خپله دنیا بلکل خرابوه. لکه دا راته هم د زړه یو نصیحت وکړم، لکه یو نیم سړی د نورو دپاره هغه خپله دنیا سمه خرابه کړي. صحیح ده، لازم د سړي دنیا ته نقصان رسي. لکه پلار دی بچو دپاره منډې وهي، لازم د دنیا ته پکې نقصان رسي، خو بلکل خپله دنیا داسې په دې پونده باندې مه راکاږه چې ځان دې د مرۍ نه نیولی دی، نه ښایسته جامه اچې، نه ښایسته خوراک کې، نه د دنیا نه مزې اخلي. ځان داسې د مرۍ نه مه نیسه. یو پیر ژوند تېرول دی ګورې دنیا کې، بیا موتا نه راځو دې دنیا ته چې زه به بیا راځم او بیا به یې ښایسته تېرومه. مزې د دې دنیا نه واله چې کومې جایزې او حلالې دي، او خپل آخرت مه تباه کوه. د آخرت دپاره محنت او کوشش کوه. ورسره چې په تا باندې کوم حقونه دي، کومې ذمهواریانې دي، د هغې د پوره کولو کوشش کوه. نشي کېدی داسې؟ نشي کېدی که نه؟ که نه ستاسو ذهن کې هغه فلسفه پرته ده چې یا به دنیا کې یا به آخرت کې. نه، آخرت دا زمونږ لوی مقصد او هدف دی. دنیا دا زمونږ ضرورت دی. څومره چې ضرورت وي دومره به یې کوو، خو ځان به پې ګډ وډ کوو نه.